درنو هیوادوالو مورجانې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا هغه کراچۍ دی چې خلیل جان به په دې کې ګندنه خرڅوه او ښار ته به تله او د مورجانې لپاره او د خپلې کورنۍ لپاره به یې 20 روپۍ پیدا کولې او دوی به خپل د ژوند هغه چارې پر مخ وړلې. مورجانې یو خبرې ته اشاره وکړه چې غواړم فلم بردار خپل اجمل نوابي صاحب نه چې لږ د خز د کلوز کې مورجانې لږ ورته داسې وښیه چې دا د خلیل جان د لاس نښې دي، دا زه نه سوځومه چې دا خلیل جان ماته راوړی. همدې د خاطره د انسان نه چې دی که نه دغه اوسپنې هم ډېر ښه دي. دا وګوره دا اوسپنې هم شته خو انسان نشته، خلیل نشته. مورجانې کله چې دې خس ته ګورې او کله دې لاسګاډي ته ګورې په زړه کې د څه ټوله ورځ ورته ژاړم چې ای زوی قربانې دي دې لاسونه ژبه چې تا راته غز راټول کړي دي. زړه مې نه کېږي چې دا غز زه پټ کړم. ټوله ورځ له څو به ژاړم بیا به کور راځي جګې وایي خور لیونۍ به چې ما له لیونۍ نه خو لیونۍ شوې ده. دا غز زه نه سوځومه، دا لاسګاډی زه دې چې نه سوځومه. ټوله ورځ ورته ژاړم چې ای زوی څنګه زحمت کش زوی مې وي، تا به 10 روپۍ به راته ټولولې را به دې ونه ګورې. ما به ورته ویل زویه لږ زره ژاولې ځان ته واخله. وایي نه به ژاولې نه اخلم چې داسې ژاولې واخلم بیا ډوډۍ پرې نه کېږي. 1 روپۍ به یې بې ځایه نه کوم، داسې لاسو پښې به یې اچوم چې را به دا پښې او لاسونه دا وجود نه به یې داسې بوی خته. دستي به مې ورته ولمبوله. ما به له خیر ده زوی یعنې نور مه ژاړه، روژه م دی. زه در سره ژمنه کوم چې نن نه پس ما تاسو ته یادونه وکړه چې زمونږ کله هم توضیح وي نو لکه د خلیل جان غوندې به زه راځم درته او زه ستا دعاګانو ته محتاج یم. ما ته همیشه په لمانځه کې دعا کوه. هغه زمونږ نور خلک چې موږ سره په دې برنامه کې همکار دي، موږ سره کومکونه کوي، هغوی ته دعا وکړه. مورجانې داسې وګڼه دین په دنیا ما تا ته وویل ته زمونږ چې دی زمونږ مور یې، دین په دنیا زمونږ مور یې، لکه د خلیل غوندې زه ستا زوی یم. هر وخت به انشاءالله درته راځم. درنو هیوادوالو مورجانې نور سلګی نشم اورېدلی او خپله برنامه په همدې ځای پای ته رسوم او تر بلې خپرونې چې زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې اجمل نوابي بیا ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چرته چې یاستې روغ او جوړ د روژې پاتې شپې او ورځې درته نیکمرغه په عبادتونو او اطاعتونو سره غواړم. او څو ورځې وروستو اختر هم دی، اختر هم درته ډېر په خوشحالۍ او په مینه او په محبت سره غواړم. الله مو مل شي.